د لوی او سپېڅلي خدای په نامه درنو هېوادوالو ستړي مه سئ، روغتیا مو غواړم. زه قلمیار یم. نن له نورو راپورونو سره متفاوت راپور ستاسې لپاره لرو. لکه تاسو چې دغلته وینئ به ولایت زیبای پنجشیر خوش آمدید. پنجشیر ښکلي ولایت ته ښه راغلاست. موږ په ننني راپور کې ښکلي پنجشیر او تاریخي پنجشیر ته راغلو. غواړو چې دغلته له هېوادوالو سره خبرې ولرو، له اړونده مسؤلینو سره خبرې ولرو او د پنجشیر له ښکلو درو څخه مو خبر کړو. زما هیله دا ده چې تاسې ملتیا راسره وکړئ او له دې ښکلي راپوره څخه خوند واخلئ. دغه د پنجشیر هغه دروازه ده چې مجاهدین ولاړ دي دواړو طرفونو ته او غواړي چې له دې خوا څخه له کابل څخه هم موټران تعقیب کړي چې څوک تیریږي پنجشیر ته، څوک داخلیږي او کم کسان کم دوستان چې بیا له پنجشیر څخه کابل طرف ته ځي غواړي چې هغه هم تعقیب کړي چې څوک ووتلو له پنجشیره د څه دپاره ووتلو. نو مجاهد هم ولاړ دی، موږ دوی سره خبرې کوو. سلام علیکم مجاهد، جوړ په خیر، څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ستاسې نوم راته وایاست مجاهد؟ نقیب الله. څنګه یاست مولوي صاحب محترمه؟ څومره وخت کېږي چې دلې اوسېږي پر دغه ځای باندې؟ 8 میاشتې کېږي دلې اوسېږي. یا 8 میاشتې که 9 میاشتې؟ 9 میاشتې. صحیح ده. ژوند څنګه تېرېږي؟ ډېر ناولده ښایسته ځای دی، اوبه در نږدې دي. شکر دی، کراره شکر دی. مسؤلیت مو دلې راته ووایاست، کومه وظیفه دلې د دغې دروازې مجاهدین مخ ته وړي؟ دغه وظیفه مخ ته 4 ساعته دلې ولاړې پیره و ګزمه کوو، څوک سلا وړي او راوړي کاټ و د دې تپوس معلومات ځینې کوو. له دواړو طرفو څخه موټران او د دواړو هم ماښام هم صبح هم سهار. څومره خلک خوشحاله دي چې کله پنجشیر ته ځي اوسنی وضعیت ویني او بیرته له هغې خوا راځي؟ څومره خوشحاله دي؟ شکر دی، کراره نورمال انشاءالله خلک خوشحاله دي. تشکر، ستاسو وخت نه نیسو. ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. دا هم د چیک پوینټ هغه مجاهدین ولو چې دوی دلې ولاړ وي او یا د ښه راغلاست په نیت باندې یا د څار په نیت باندې چې دلې کم مسافر له کابل څخه پنجشیر ته ځي هغوی هم تعقیبوي او کم کسان چې بیا له پنجشیره بیرته کابل ته ځي هغوی هم تعقیبوي. نو مننه، تاسې ملتیا راسره وکړئ. موږ به له خیره سره ښکلې پنجشیر ته داخلیږو او هغلته به له خیره سره هېوادوالو سره خبرې اترې هم لرو. سلام علیکم. استاد خوب هستی؟ بس جان جور است. از کجا آمدی؟ بخیر. از کابل آمد. بخیر آمدی؟ بخیر بود. راه خود کدام مشکل نبوده؟ نه. در چیک پوینت ها وضعیت چطور بوده؟ خوب است. مجاهدین چطور رویه میکنه که؟ خوبند. کجا میری بخیر؟ دره میری. دره میری. همونجا خانه داری یا کدام؟ خانه است. چه خدمت برای ما باشه؟ تشکر، خیر ببینید. سفر خوش داشته باشه. نو دا هم هغه کسان دي چې وای درې ته ځو، پنجشیر درې ته. تشکر، مننه کوو. موږ به ډېرې خبرې نه کوو، غواړو چې عملا ولاړ سو پنجشیر ته داخل سو. لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د پنجشیر له فعلي وضعیت څخه تاسو خبر کړو. ملتیا راسره وکړئ. دوستانو لا هم په لاره کې غواړي چې د پنجشیر ښایسته او تاریخي سیمې در باندې وګورو چې دغلته په لاره کې د څو مجاهدینو سره مخ سولو، وګورو چې دوی دلې څه کوي، د امنیت په موخه باندې راغلي دي، څه کوي. خبرې له خیره سره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. ته ښه یې؟ صحتونه بخیر یې؟ ستاسو نوم راته ښه ده. زما نوم مبارک حفیظ محمد سلیم. څونه اوږد نوم دی د حفیظ صاحب؟ نو بس که د یو چا تلوار و څنګه به درته وایي؟ په تلوار کې خو دونه اوږد نوم نه ویل کېږي. نو په تلوار کې یا به نیم نوم ووایي؟ نیم نوم به ورته. پکې دې حافظ خو راسه. شابه. ژوند څنګه تېرېږي پنجشیر کې؟ الله پاک دې راضي شي، بیخي خوندور څومره ژوند وخت ده. کېږي حفیظ صاحب تاسو پنجشیر کې یاست؟ پنجشیر کې دا فتح راغلی دی، 2 کاله وخت کېږي موږ په دې پنجشیر کې اوسېږو. ډېره علم او استوګنه ده. رخصتي بیا کم وخت کې کوئ؟ اخترونو کې کوئ یا ځانګړې ورځې درته ځانګړې دي که کور ته نه ځئ؟ رخصتي زموږ دا داسې خپله رسمي رخصتي موږ لرو په 2 میاشتو کې. یوه میاشت بیا کور یو، بیا نو بیرته راځو انشاءالله. کور کې مو هم ناست چلېږي، دلې مو هم ناست چلېږي، ځکه کور کې وایي هلک راغلی ده، مېلمه ده او مېلمه ده، د مېلمه په نامه باندې سېشتومبی او شان هغه ټول وکړي. نو موږ د ولس په خدمت کې یو هر وخت. ولسونه څومره خوشحاله دي دلې؟ ولسونه الحمدلله ډېر خوشحاله دي.
ډیر خوشبینه دي له مجاهدینو څخه مجاهدین بس د دوی په خدمتګاران دي د دوی په خدمت کې وي ملګري سره به موجود وي خبرې ولر دی تر ما جګ ده موږ به له خیره سره دغسې ودرو مجاهد جوړ السلام علیکم محترمه ټریکټونه دي څه دي ستاسو نوم راته ووایه. زما نوم لا فیضان دی ورور فیضان صاحب پنجشیر ته رالو دا ماشاءالله څونه ښایسته ځای کې اوسېږي اوس به تر تازه کېږي ور په ور ځوان کېږي والحمدلله دا خو د ځوانۍ ځای دی وروره دا خو د اسلامي امارت د ډیرو خدمتونو او د ډیرو سختو تکالیفو څخه دغه ځای ته موږ الحمدلله را رسېدلي موږ غواړو الحمدلله چې اسلامي امارت هر امر وکړي انشاءالله موږ به تر هغه وخته چې په موږ کې ساه چلېږي موږ به هلته اوسېږو د پنجشیریانو دپاره دغسې ارام ژوند راوستلم ستړیاوې غواړئ ولکه به ډېر ستړي سوي یاست والحمدلله موږ دا غواړو چې د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ هیبت الله مبارک په امر سره موږ دلته واوسېږو او د پنجشیریانو د ښه امنیت د ښه سوکالۍ د ښه ژوند دپاره دلته زندګي وکړو او څومره اوس د پنجشیر ولسونه خوشحاله سوي دي ځکه مرداباد زنداباد ټولې کیسې ختمې سوي دي هر سړی خپل کار کوي هېڅ شی دلته نشته الحمدلله دونه د ښه ارامه ژوند دی چې زموږ په کندهار او هلمند او زابل ولایتونو کې دونه ښه پوره امنیت نشته دغه د فیسبوک خبرې چې دي دا ګردې درواغ دي په دغه ګردو درو کې په دغه ګردو ساحو کې د ولایت څخه بیا تر ولسوالیو تر درو والله په بلا قسم درته ښیم که به دا 2-3 میاشتې کېږي چې زه دلې یم که مو دغسې خبر اورېدلې چې یو چاته د 1 ذرې تکلیف پېښ شوی دا ګردې دروغ دي وروره یعنی خلک انشاءالله د مجاهدینو له برخورده خوشحاله دي ډېر خوشحاله دي خلک یوه دغسې ارزو لري چې موږ ته یو کار او زندګي پیدا شي نور الحمدلله خلک ډېر خوشحاله جار دې سم د پنجشیر بازارک سیمه ده هغه چې ماشاءالله دوکانونه عادي ژوند روزمره پکښې روان دی او موږ هم نن رالو ومو غوښتله چې دغلته له خوږو د پنجشیر له اوسېدونکو سره خبرې اترې ولرو چې ژوند زندگی څه ډول تېرېږي څومره ولسونه خوشحاله دي استاد جان چطور هستی؟ میمان قبول میکنی؟ بخیر هستی آنچنانی بخیر است آرام است ما از کابل آمده میمان خیر باشه زنده باشه از آب بخیر شما بخیر است خدا کنه مزاحمتان نشده باشه خوب خواهد بخیر است آرام است خیر ببینید زنده باشه نامی که ما گفتم بازارک بله هم بازارک پنجشیر است در زندگی بار اولی ماست که بله خوب جای است والا بسیار در دل ما میگشت گفتم چی وقت بریم پنجشیر چی وقت بریم اما تو که تاریخ پیشان شده که جای مقبول است از او قدم والا ما مقبولی شد بله هم پنجشیر شما چی کار پیش میبری بخیر ما اینجا در بازارک مبلین تبدیلی دکان دارم کاربار چطور است خوب است شکر خدا خوب است چیزی که در نصیب می باشه او خو میرسه بله هم امیالی که امارات اسلامی آمده امنیت چطور شده امنیت فضل خدا خوب است مردم خوش هستند مردم خوش است بله روزگارشان چطور است میبینم این مردم میله میکنه دکانش باز میباشه روز به روز طرف خوبی میره خدا نه در خوبی میره روز به روز امنیت پنجشیر در خوبی روان است فعلا ان شاء الله مردمش خوش است مردم راضی سازیش پنجشیر در چه کارا مصروف زیادش همین دهقانی است دهقانی است و میوه است و اینم کشت زراعت است اینم چیزا است تشکر ما کم دوستایشم یک صحبت میکنیم بیادر خوب است بسیار خوش آمدید ساز شما خوب همین دکانه هست این دکانه که ماست بخیر آمدید خوب خواستید تشکر نامتان برای ما بگید اسم میراجدین است دکاندار بازار میگم عاجز میراجدین چرا که از ما کلان هستی چطور زندگی چطوره خوب است نسبتا خوب است میگذره ان شاء الله میگذره دکانداری از چند سال میشه که اینجا دکان ما تقریبا 17 سال میشه که اینجا ولی روی سپید شدی دایی خوب طبعا دیگه آدم در مدت 17 سال تغییراتی میده وجود انسان نو تغییرات که آمده سر کارتون خود کدام تاثیر منفی نداشت فعلا نه بسیار کم تغییر که مقدار مردمایی که در اینجا بودن اونا نیستن به کابل رفتن شاید امنیت خوب است ان شاء الله اونا باز بگردن کاربار خوب است شکر خیر ببینید کم وقت داد کتی حاجی صاحب بزرگوار یک صحبت میکنه نامتون برای ما حاجی صاحب عزیز احمد است نام حاجی صاحب بزرگوار شما هم از همین پنجشیر هستید بله باشنده این منطقه هستید خودتون کدام ساحه مربوط کدام ساحه میشید طرف دریا قریه مانجود نام میله آنانوی کدام داره کدام میله داره مثال ولایت‌ها که هست میله انار داره میله بادام داره و از پنجشیر کدام میله خاص پنجشیر یک چند سال شده که این میله تو تا میگیرن سابقا میگرفتن اول دیگه هر سال میگیره
در وقت جمهوریت هر سال میگرفتن. به خاطر چی یک روز میگیره و 2 روز میگیره؟ برای یک روز یک 2 روز شاعرها می آمدن همین جزر ولایت ها جمع میشدن از قندار، جلال آباد، کابل، سمت شمال. در وقت باز تنها توت میخورده یا شیر میخونده کدوم مهربان؟ محفل شعر بود اگه تو هم میخوردن. با آمدن امارت اسلامی شما چی احساس میکنی؟ خدا نخواسته پنجشیر طرف بد رفته یا طرف خوبی میره؟ نه طرف خوبی از فضل خود. از لحاظ چی؟ از لحاظ امنیت دیگه. مردم پنجشیر روز به روز آرام میشه، جای با جای میشه، خوش هسته، خوش نیست؟ خوب است، کم کم آمده رویستن. کسایی که رفته بودن فعلا آمده رویستن. بیرون از کشور تصویر پنجشیر خیلی بد نشر میشه. مشکل چی است؟ خب هر کس هر راه دور که گپ میزنه و نمیفهمن داخل پنجشیر. ولی خودتان که هستی کدام مشکل خود؟ نه فضل خود. تشکر، مزاحمتان نشده باشم. خیر ببینید دا همو د پنجشیر ډیر خواږه کسان د دوی له میلمه پالنې ډیره زیاته مننه. موږ راغلي وو دغلته غواړو چې د نورو قدرمنو پنجشیر له اوسیدونکو سره هم خبرې اترې ولرو. حاجی صاحب بزرگوار خوب هستی؟ شما از پنجشیر هستی؟ خودت چی کار پیش میبری؟ ما خودم آمدی دم دکان دیگه هستم. دکان داری؟ نه دیگه همیشه که اینجا میبینم دکاندار هست دیگه. حالا چی کنیم دیگه کار بار نیست. چطور است وضعیت خودتان چطور؟ خوب است حالا. از نگاه امنیت؟ نه خیلی شکر. از نگاه صلح مشکلی نیست؟ اتفاق و اتحاد؟ نه خیلی دیگه. مشکلی نیست انشالله؟ مردم خوش است؟ کلی. چرا بیرون از کشور که ما میبینیم والا پنجشیر طور شده اینطور شده؟ نه کل دروغه. کل دروغ میگه. اون که میگه به خاطر چی میگه دیگه؟ هر روز هم گپ میزنه والا پنجشیر سوخته دیگه، خراب شد. گپ نشده شکر خدا. جور تاور است. از آمدن امارت اسلامی تا امیالی خودتان هر روز همینجا میباشی یا خارج کدام جای رفتی؟ نه ولی میجا هست. کدام مشکل نه شکر خدا. رویه مردم و مجاهدینا چطور است؟ خوب است والا. در چک پوینت ها میری کابل چی میگه؟ هیچ والا هیچ هم یک سال میکنم برو بخیر. مزاحمت نه تلاشی هم نمیکنم. چی پیام داری مردمی که بیرون از کشور از پنجشیر بد تعریف میکنه شما چی پیام برش داری؟ ما میگیم که بعد بیاین پس در کشور هیچ کدوم گپ نیست. یاداری گپا دروغ است بیاین در وطن خود. تشکر برای ما وقت دادی. خیر ببینید. موږ ته فقط دا سوال پیدا سو چې په تیر شل کلنه دوره کې پنجشیر جنرالان درلودلو، وزیران درلودلو، ولی زه چې کله پنجشیر ته رالم پنجشیر خپله طبیعي ښکلا له لاسه نه ده ورکړې. طبیعي ښکلا زیبایي چې لري هغه یې سته، ولی کورونه چې وګورئ یا تاسو دغه تصویر کې اوس وګورئ حیران به سئ چې هغه وزیر صاحبان، هغه معینان او هغه جنرالان چې تقریبا کور یو جنرال ولو، ولی بیا هم ښار همداسې کنډواله ده. الله دې وکړي چې د وخت هر مسؤل خپلې سیمې ته خدمت وکړي او د جانان افغانستان کې داسې تاریخ پرېږدي چې ولسونه یې بیا په تاریخ باندې وویاړي. ملتیا را سره وکړئ، نورو هیوادوالو سره به هم خبرې اترې لرو. موږ غواړو داسې ولاړ سو چې دوستانو سره نورو سره هم خبرې ولرو. هیله دا ده چې پر تاسې باندې هم پروګرام خستګون تمام نسي. ملتیا مو وکړئ. خدا کنه اجازه باشه. سلام علیکم. برادر خوب هستی؟ بخیر خیرتی؟ اجازه خو هست انشالله. سلام علیکم. ټول ستړي خیر مساعد جوړ په خیر څنګه؟ ستا خوب. راځي کښېنئ نو. میدان به ګوره نه پرېږدئ. میدان پرېښول خو نه ده څه که نه؟ ورکته څنګه یې؟ ښه یم. کښېنه مهرباني وکړه. زه به دې خواته درته کښېنم که اجازه وي. ولا ما ته مو کمې وواله نو لږ کیسه پیدا شوله. ستاسې نوم راته ووایاست. زما نوم محمد طاهر. محمد طاهر د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ داخل د پکتیا کابل کې اوسېږو. وایي نو نن تاسې په میله او منظره راغلي یاست؟ بس چکر باندې هم راغلي یو. ډېره د پنجشیر خوبایي په څه شي کې ده؟ نن رالاست وموندل، دې نه وړاندې هم راغلي واست، نه اوس راغلي؟ دې نه وړاندې په 11 کاله مخکې راغلی یم، بیا نه یم راغلی، اوس راغلی. امنیت وضعیت څنګه و پر لارې باندې پر چک پوینټو راغلی؟ صحیح دی، هر څه برابر دي. ولې تصویر غلط خپرېږي؟ څه وجه کېدلی شي؟
او په دې موضوعاتو کې دا خو سیاسي بنسټونه لري هغه یعنی عملا چې تاسې ولیدو د یو عام اوسېدونکي په توګه باندې پر لاره خو مشکل نه ولید هیڅ مشکل نه تر هغه پورې لاړو خنجه پورې تللي وو څه مشکل نه و نه چا څه ویلي نه چا څه غږ عمومي پر چیک پینټو باندې کومه پوښتنه کېږي څه ویل کېږي فقط یایي چې څنګه یې بخیر راغله ښه راغلاست خلاص بس همدا خبرې څه مشکل خو نیست شجار دستم دای پرسو خبری که داری شما چطور هستی بیادر شکر خوب هستی بخیر سلامت باشید نه شما مظاهره میکنی یا تو تا میخوری یک از زیاد میخوری شما مظاهره او کتی توت دوغ میباشه مزه میکنی بسیار نامتون برای ما بگی نام حبیب الحق حبیب الحق بله سه خوابتان چی نشه قروت نشه زیاد گفت شما از پنشیر هستی از بدخشان از بدخشان به خاطر چی آمدی امروز به خاطر میله اومدیم خود ساعت دیر شده یا دیر شده نه خوب است ساعتمون دیر شد تو تا از کجا پیدا کردی تو یکی از دوست دوستا داده یا دزدی نه کردی یکی از دوستا آورده چطور است وضعیت پنشیره خیلی عالی است مشکل خود نیست هیچی نمیشه در چه مشکل دیدی یا برخورد مجاهدین که از چکمانتا تیر میشد چطور بوده بسیار برخورد چی نیک پرسان میکرد پرسان از کجا سین کجا میرین چی میکنین دیگه مشکل خود الحمدلله لطف و مهربانی دارن موضوع بسیار خوشوقت بودیم و هستیم خوب هستین شما خوب هستین سلامتین شما از کدام مله ما از غزنی هستم او ماشاءالله از غزنی از پکتیکا بله جای مختلف رفیقای ما کلش از ولایت‌های مختلف هستن خب امروز پنشیر آمدی چطور گذشت پنشیر به صورت عموم وضعیتش خیلی خوب است دیگه ما از آمدن خود بسیار لذت بردیم خوش هستم براستی زه نعمان لوګر ولایت څخه خدای سي لکه ما مخکې ول بیخي لکه دانه سره یو ځای سوي دا څه کیسه نه ده بس هغه یو وزارت کې یو ملګري څومره به طبیعت سم سو پنشیر ته د خپله چې راله څه احساس کوي او وروسته له څونه وخته راله ما خو اول ځل چې راغلی یم لکه زما غوندې پنشیر ته هو ډېر ښه احساس کوو ارامي ده هېڅ مشکل نشته کراره کراره ولې بد تصویر خپرېږي څه علت کېدلی خو بد تصویر دی بس دښمنان دي د اسلام دښمنان دي هر رقم افواهات خپروي په کار خو نه ده نو چې د خلکو ذهنیت خراب سي بس خرابوي نو ولې به دې وینا څه وي د افغانستان د یو اوسېدونکي په توګه باندې دي هغو کسانو ته چې له بیرونه له هېواده بهر وتلي دي د بیرته راتګ په اړه باندې د هغوی ته څه وینا بیرته دې راسي ارامي ده هېڅ مشکل نشته یو اقتصاد خراب ده نور هېڅ مشکل نشته کراري ده څوک په چا باندې کار نه لري تازه نوی وضعیت ته موږ به دا امید لرو چې الله مهربانه کړي اقتصاد هم خدای مهربانه ده ښه کېږي انشاءالله جان موسم خدای دې وکړي ستاسې مزاحمت نه وي سوی لکه مین سي په چاوسو ټول دی سره وګرځېدل سي راغلی مزاحمت نه دی کړی جار سم تشکر ډېر وبخښئ نوش جان خیر اوسې ډېره زیاته مننه ځو داسې هغه یو نفر موټر وینځي موږ به هغې خواته هم ورسو یو کرولا موټر وینځي موږ به هلته ورځو کدام سرویس پیدا کردی سرویس نیسته سلام علیکم برادر خوب هستید کمی طرف یا یک میمانتان آمدم سلام علیکم بخیر هستی جان خوب هستید انشاءالله زنده و سلامت نام مقبولتان نام ضیاءالحق است ضیاءالحق جان چطور هستی زندگی زنده و سلامت باشی بسیار خوب امروز هم تفریح کردیم موتر خود همون تو به ششتن آوردیم را به دریا دیگه خوب شده هم تفریح شدم همه چیز دیگه تفریح کابل آمدیم اینجا آخه ما شما یک رقم هستیم ما چطور گذشت رود بسیار خوب امنیت آرام ساعت مرتب مشکل خود نداده هیچ گپی نبود آرام دارم در چه وضعیت بوده مجاهدین استاد میکرد چی میگفت کدام استاد میکرد بغیر از احترام میکرد دیگه هیچ کدام گپی نبود فقط تلاشی میکرد می برو بخیر چکر یعنی خودتون که آمدی پشیمان خو نشدی نه ان شاء الله تعالی نه خوش هستید بیخی خوش بازی تصویر زیبای پنشیره بعد نشر میکنم منفی نشر میکنم میگه وضعیت کنم اشتباه میکنم بهترین جای است وضعیتش آرام است همه مردم به تفریح نبینن کل مردم لطفاتشان تیر است هیچ گپی نیست او به خاطر چی هم تو میکنه نفی خودش خوبی تفرقه دشمن است باید نکنه امیال خوب صلح آمده امنیت آمده باید برقرار شوه 100% باید هم مردم در صلح زندگی کنند خدا کنه که وقتتان گرفته نباشه زنده و سلامت باشید وقت دارید ډېره زیاته مننه موږ د ګران ورور سره خبرې وکړو دوی هم له کابله راغلي وو زه یې کورودانۍ وایم دا د پنجشیر ښایسته اوبه دي
چې هر څاڅکی زموږ ستاسې لپاره د تیلو حیثیت لري، د سرمایې حیثیت لري. د هیواد د مختلفو ولایتو د اوسیدونکو دا ارمان و چې یو ورځ به پنجشیر ته ځي او د پنجشیر له ښکلاګانو به خوند اخلي. اوس خوشبختانه چې د اسلامي امارت په راتګ سره د هیوادوالو هغه هیله او ارزو پوره سوې ده، ځکه خو ډېر هیوادوال راځي او خبرې ورسره کوو. یو هیوادوال د جوړ په خیر تاسو نوم راته ووایاست. سلیمان شاه. سلیمان شاه. اوکې. دا څنګه نوم د سلیمان شاه سلیمان ماخ؟ څنګه یې ژوند څنګه تېرېږي؟ ښه الحمدلله. ته ښه یې؟ تاسې له کومه ځایه راتګ کړی ده او چیرې به له خیره سره ځئ؟ نو موږ دوکاندار یو، نو دلته موږ سره وویل چې ولاړ شو منظره وکړو. بلکل. امنیت پکې شی نشته. نو پنجشیر خوند درکوي کې زور درکوي؟ یا پنجشیر ډېر ښه خوند راکوي، ډېر ښه علاقه ده، ډېر ښه امن پکې کې دی. انشاءالله ډېر خیرات ډېر ښه منظرې. ارمان دې و چې ورځ پنجشیر ووینې؟ و ډېر ارمان دا موږ وویل چې موږ به داسې وخت په خدای پاک راولي پنجشیر به وینو. په اسانه و لیدلی به دې عکس به دې لیدی، نو څه مشکل نو عکس جلا دی، ښه په دغه سره به جلا چې دلې چې راله زړه مو سکون څو شي، اوبه لري، ښه مینه ناک خلک لري. خلک یې ښه مینه ناک خلک دي، اوبه هم لري دي، ښه د منظرې د علاقې هم لري. د کومو ولایتو خلک نن سبا دغه ته راځي، پنجشیر ته راځي؟ د هر ولایت خلک راځي پنجشیر ته، دا خواهش لري چې موږ پنجشیر ووینو، منظره پکې میله پکې وکړو. د مجاهدینو برخورد پر لارې پر چک پینټو باندې څنګه وي د عامو خلکو سره، او عموما څه پوښتنې کوي؟ الحمدلله دا ډېر ښه وضعیت چې کوي، ښه پوښتنه وکړي، ښه دغه وکړي، دغه د هېڅ دغه نشته. د دې پوښتنه یې ونه کړې چې څونه پخې دې پر کالو باندې وهلې؟ یا دا کیسه دغه نه لري، بس د دې د هدف ته څه کوي چیر ځي. جار دې سم ډېره مننه. وایي کابل په دوبي کې مزه کړي، د ژمي شپې په کندهار کې خوند کوي. نو موږ به کندهار ته له خیره ځو. تشکر، ډېره مننه له ګرانو هیوادوالو نه راغلي دي، وایي چې غواړو چې له کندهار څخه د پنجشیر له دغو درو څخه لیدنه وکړو. بازارک کې یو، دغلته ښکلی پنجشیر، هغه پنجشیر چې یو ډېر تاریخي ځای ده، ښه یادېږي، همیشه ښکلاوې چې څومره تاسو لیدلې وي، موږ نن چې ولیدلې له هغه نه هم سیوا دي. مازدیګر لخوا د پنجشیر ځینې اوسېدونکي ځوانان راځي، غواړي چې دغلته د تفریح په موخه باندې والیبال وکړي. موږ هم راغلو څو دقیقې مو ورسره تېرې کړې. حاجي صاحب بزرګوار سلام علیکم. خوب است صاحب، چه حال داری؟ بخیر هستی؟ تشکر، خیر ببینی. ماشاءالله امروی جوانا روی سپید مردم هم میبینیم دیگه. ورزش میکنن دیگه، دیگران یک تفریح سین اینجا والیبال میکنن، بچه‌ها میان دو ساز از تمرین میته براشون. ان شاء الله خوش هست. چرا نه، چرا نه. وضعیت پنجشیر برای ما کمی قصه کو. حاجی صاحب بزرگوار، ما در پنجشیر آمدیم، ماشاءالله بسیار جای زیبایی داره دیگه. بخیر و سلامت باشی، وضعیت خوب است، فعلا نرمال است دیگه. به خودتون میبینید، مشاهده میکنید کلی در حال ورزش و در چیزا علاقه دارند. مشکل خود ان شاء الله نیست. فعلا مشکل نیست، فضل خدای. ان شاء الله چقدر ولایت زیبا داره والا. بخیر باشی برادر، بخیر باشی. شکر حاجی صاحب. خوش باشی. بخیر سلامت. چې بیا نه توره پورته شي، نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. ای که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼې به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دوستانو، د پنجشیر ګوټ ګوټ برخې مو در باندې وکتلې. هیله دا ده چې نننی راپور مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي، او الله جل جلاله دې دغه راغلې سوله زموږ ستاسې لپاره قایمه او دایمه لري، تر څو بیا په جانان افغانستان کې د جنګ مرداباد و زنده‌باد نارې ونه وینو. نننی ښاري راپور و چې موږ تاسو ته وړاندې کوي. هیله دا ده چې راپور مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. راپور مو همدغلته سر ته رسېږي، نو نورې خبرې نه سو کولی، نه نور کسان غږولی سو. فقط یې دومره وایو، ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه، زه به کم ټولومه. شاده باد او بریالي اوسئ.